زه هیڅ کله دلته خبره نه ختموم. زه دوام ورکوم او وایم چې موږ باید هغه په زرګونو افغانان هم وغندو چې په افغانستان کې وژل شوي دي، هغه په زرګونو بېګناه خلک چې په عراق کې وژل شوي دي او په زرګونو خلک په ګجرات کې وژل شوي دي، په زرګونو خلک چې په فلسطین کې وژل شوي دي. موږ نشو کولی خبره نیمګړې پرېږدو، مګر بیا هم موږ په نړیوالو رسنیو کې ګورو چې مسلمانان په نښه کیږي. مسلمانانو ته بنسټپالنې، افراطي او تروریستان ویل کیږي. اسلام د عربی ټکي سلام څخه اخیستل شوی چې معنی یې سوله ده. دا د عربی کلمې سلم څخه راغلی چې معنی یې د الله تعالی رضا ته غاړه ایښودل دي. په لنډه توګه اسلام د هغه سولې معنی لري چې د الله تعالی رضا ته په تسلیمېدو سره ترلاسه کیږي. اسلام د تروریزم ټول ډولونه او هغه ټول عملونه غندي چې بېګناه انسانان وژني، پرته له دې چې دا د سپټمبر 11 وي چیرې چې په ټوین ټاور برید شوی، یا د جولای 9 چیرې چې په لندن کې د بمي چاودنې په پایله کې تر 50 ډېر بېګناه خلک ووژل شول. د نیویارک په برجونو کې له 3000 څخه ډېر خلک ووژل شول او د لندن په چاودنه کې له 500 څخه ډېر ووژل شول. که دا په 93 کال کې د بمبۍ پرله پسې بمي چاودنې وي چې تر 2500 ډېر کسان پکې وژل شوي وو. ډېری مسلمانان ډېر ځله د حکومت د خوشحالولو لپاره هلته خبره ختموي، یعنی بشپړ بندیز لګوي. زه هیڅ کله دلته خبره نه ختموم. زه دوام ورکوم او وایم چې موږ باید هغه په زرګونو افغانان هم وغندو چې په افغانستان کې وژل شوي دي، هغه په زرګونو بېګناه خلک چې په عراق کې وژل شوي دي او په زرګونو خلک په ګجرات کې وژل شوي دي، په زرګونو خلک چې په فلسطین کې وژل شوي دي. موږ نشو کولی خبره نیمګړې پرېږدو. له چا ډارېږئ؟ د تروریزم هر ډول چې بېګناه انسانان پکې وژل کیږي باید وغندل شي. که دا کار د مسلمانانو لخوا شوی وي او که د غیر مسلمانانو لخوا. موږ داسې اسناد نه لرو چې تایید کړي د سپټمبر 11 یا د جولای 9 یا په اورګاډي کې وروسته پرله پسې چاودنې مسلمانانو کړي وي. دا یوازې یو فریضه ده، مګر د دې حقیقت له معلومېدو وروسته چې دا کار مسلمانانو کړی وي که غیر مسلمان، دا د غندلو وړ دي او حرام دي. موږ پوهیږو چې ډیری ادیان د بېګناه انسانانو د وژلو تبلیغ نه کوي. تروریزم د هیڅ کوم دین انحصار یعنی ملکیت نه دی، مګر کله چې موږ تحلیل کوو موږ داسې تروریستان لرو د ځانګړي ادیانو د پیروۍ ادعا کوي، او کله چې موږ څېړنه کوو دوی د هر ډول یا ادیانو څخه دي. موږ مسیحي تروریستان لرو، کاتولیک تروریستان لرو، موږ یهودي تروریستان لرو، مسلمان تروریستان لرو او بودایي تروریستان لرو. موږ سیک تروریستان لرو، هغه تروریستان چې د مختلفو عقیدو دعوه کوي. مګر ډیری ادیان د بېګناه انسانانو وژل غندي. کله چې موږ سروې کوو او د موندلو هڅه کوو چې هغه خلک چې تر ټولو زیات بېګناه انسانان یې وژلي دي هغه د کوم دین پیروان دي، هغه لومړی کس چې تر ټولو زیات بېګناه انسانان یې وژلي هغه څوک دی؟ هټلر هغه 6 میلیونه یهودیان وسوځول، او که په غیر مستقیم ډول په دوهمه نړیواله جګړه کې ټول وژل شوي کسان حساب کړئ 8 میلیونه خلک کیږي. لومړی نمبر، آیا هغه مسلمان و؟ هغه یو مسیحي و؟ جوزف سټالین چې د انکل جو په نوم یادیږي اټکل کیږي چې 20 میلیونه انسانان یې وژلي دي. هغه د 14.5 میلیونه انسانان په لوږه مړه کړي دي. کله چې موږ چین ته ځو، ماو له 14 څخه تر 20 میلیونو پورې انسانان وژلي، هغه غیر مسلمانو. موږ له تاریخ څخه پوهیږو چې یوازې په ایټالیا کې موسولیني 400,000 بېګناه انسانان وژلي دي. هغه کس چې د فرانسې انقلاب ورپورې تړل دی، مکسیمیلین روبسپیر، هغه له 200,000 څخه ډېر خلک په لوږه او شکنجو مړه کړي او له 40,000 څخه ډېر یې اعدام کړي دي. شوکا یوازې د کلینګا په جګړه کې یې له 100,000 څخه ډېر خلک وژلي. آیا هغه مسلمان و؟ هغه هندو و. موږ خپل توري پسونه یعنی خراب خلک هم لرو. اسناد وایي چې صدام حسین د 200,000 خلکو د مرګ مسؤل دی، مګر هغه بندیز چې جورج بوش پر عراق لګولی دی یوازې پر عراق کې 1.5 میلیون ماشومان وژلي دي. 1.5 میلیون یوازې په یو وار د هغه بندیزونو له امله چې امریکا پر عراق لګولي وو مړه شول.
په اندونیزیا کې سوهارټو هغه ادعا کړې چې 500,000 خلک یې وژلي دي، مګر دا د هټلر په پرتله هیڅ نه دی، د انکل جو یعنی جوزف سټالین په پرتله هیڅ نه دی، د چین د ماو په پرتله هیڅ نه دی. دغه کسانو هر یو په یوازې ځان ټولو مسلمانانو ته شرم ور په برخه کړی دی. زه دا نه وایم چې د دې ادیانو پیروانو په خپل دین عمل کوو، دوی مذهبي نه وو، که نه نو هیڅ کله به یې بېګناه انسانان نه وای وژلي. مګر بیا هم موږ په نړیوالو رسنیو کې ګورو چې مسلمانان په نښه کیږي. مسلمانانو ته بنسټپالنې، افراطي او تروریستان ویل کیږي. د بنسټپال یعنی فنډامنټلیسټ کلمې معنا څه ده؟ هغه څوک چې د یوې ځانګړې موضوع د اصولو او اساساتو پیروي کوي. د مثال په توګه که یو څوک غواړي ښه ساینس پوه شي، هغه باید د ساینس د اصولو پیروي وکړي. تر هغه چې هغه د ساینس په برخه کې د بنسټپال نه وي، هغه ښه ساینس پوه نشي کېدی. د دې لپاره چې یو څوک ښه ریاضي پوه وي، هغه باید د ریاضي د اصولو پیروي وکړي. تر هغه چې هغه د ریاضي په برخه کې بنسټپال نه وي، هغه ښه ریاضي پوه نشي جوړېدی. تاسو نشئ کولی ټولې بنسټپالۍ په یو نظر وګورئ چې ګواکې ټول ښه دي یا ټول بد دي. دا په هغه پورې اړه لري چې هغه په کومه برخه کې بنسټپال دی. تاسو باید هغه ته د هماغه مطابق لقب ورکړئ. که چیرې یو بنسټپال غل وي چې کسب یې غلا کول وي، هغه د ټولنې لپاره بد دی. بل خوا که یو بنسټپال ډاکټر وي چې د زرګونو انسانانو ژوند ژغوري، هغه د ټولنې لپاره ښه دی. نو دا دې پورې اړه لري چې یو څوک په کومه برخه کې بنسټپال دی. تر هغه ځایه چې زما خبره ده، زه یو بنسټپال مسلمان یم او په دې ویاړم چې یو بنسټپال مسلمان یم. ځکه زه پوهیږم، پیروي کوم او هڅه کوم چې د اسلام په اصولو عمل وکړم، او زه پوهیږم چې د اسلام هیڅ داسې یو اصل نشته چې په ټوله کې د انسانیت پر خلاف وي. ښایي د اسلام ځینې اصول وي چې غیر مسلمان ته د انسانیت پر خلاف ښکاره شي، مګر کله چې تاسو دغه اصول لپاره منطقي دلیل او پس منظر بیان کړئ، نو بیا هیڅ یو بې طرفه انسان نشي کولی د اسلام لپاره یو داسې اصل په ګوته کړي چې د انسانیت پر خلاف وي.